زموږ ولسي شاعران پیړیو نه راهیسې زموږ د ژور احساساتو، ربړونو، هیلو او خیالونو استازیتوب کړی. خدای بښلی تراب صاحب دغه لړۍ ژوندۍ ساتلې وه. غږ یې اوچت، ژبه یې سوچه، دردونه یې ژور او هیلې یې د باعزته او قدرمند ژوند دپاره روښانه وو. دی حق ته ورسېده، خدای دې وبښي. خو د ده د ژوند پیغام تلپاتې ده او خاصتا نن چې میلیونها افغانان بیرته وطن ته راځي، په زړونو او مغزونو باندې به اغېزې وکړي. ولس ژوند غواړي چې عزت ته ورسېږي. د ده محترمې کورنۍ، ملګرو، خواخوږو ته لر او بر پښتونخوا کې او ټولو وطنوالو ته تسل غواړم. الله تعالی دې جنتونه ورکړي. انا لله و انا الیه راجعون.